السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه شیر محمد محمدی ام د پتنګ ویډیو یوټیوب چینل نه دا د اډوبي پریمیر پروګرام 15 درس یا 15 ویډیو ده. په دې ویډیو کې د سیکوینس مطابقي حصے مطالعه کوو. سیکوینس یو ډیره مهمه موضوع ده ځکه سیکوینس د ویډیوګانو قالب ده. په سیکوینس کولو سره ویډیوګان اډیټ کو او ویډیوګان کې جوړې کو. نو د همدې وجې نه سیکوینس یو مهمه موضوع ده. زه د ډیره حده پورې کوشش کوم چې د سیکوینس په ټولو اجزاو باندې روښنايي واچوم او ټول اجزا په اسانه توګه باندې تاسو ته زه تشریح کوم څو پورې تاسو په اسانه توګه پرې پوه شئ. خو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې د سیکوینس مربوطه نور ډیر جزئیات او تفصیلات ولولئ، تاسو کولی شئ چې د ژورنالیزم د پوهنځي راډیو ټلویزیون د څانګې د ټلویزیون مربوطه چپټر کې دا ولولئ. ځکه چې زه هغه ټول چپټر چې د یو سیمستر درس ته زه هغه نشم کولی چې تاسو په یو څو ویډیوګانو کې راواخلم. په دې ویډیو کې تاسو ډېرې نوې موضوعګانې زده کوئ. مثلا که چیرې تاسو څوک ووایي یو ضلعیه پي څه معنا او یو ضلعیه آی څه معنا، خو که چیرې تاسو ورته وایئ چې دا یو ضلعیه پي ده، یو ضلعیه پیکسل ده او یو ضلعیه آی ده، یو ضلعیه انچ، دا متحول غلط ده. په دې ویډیو کې د همدې موضوع په شمول باندې تاسو ډېرې نورې موضوعګانې هم زده کولی شئ. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د ویډیو ایډیټینګ، ګرافیک ډیزاین، وینډوز او یا افیس وړیا او مکمل درسونه وګورئ، نو د ما د یوټیوب چینل د تاسو لپاره ده. تاسو کولی شئ چې ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پر ځینې ویډیوګانې اپلوډوم تاسو ترې نه خبر شئ. لاس سره راوړئ او یې ګورئ. راځئ چې یو خپل درس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شیر محمد محمدی یم د پتنګ میډیا یوټیوب چینل نه. دا د اډوبي پریمیر پروګرام 15 ویډیو یا 15 درس ده. په دې ویډیو کې د سیکوینس مطابقي حصہ مطالعه کوو. راځو فایل منو ته نیو شارټکټ شته د سیکوینس کنټرول ان سیکوینس باندې کلیک کوو. په تیر ویډیو کې سیکوینس ریسیټونه مو مطالعه کړل. راځو سیټینګ ته. په سیټینګ کې چې انتخابو فال په دې خو پوسو چې فال سیستم 15 فریم پر سکند نشرات لري. راځو ډي وی پال او ډي وی پال واید سکرین. اولینه ډي وی پال ستاندارد ده، دوهمه ډي وی پال واید سکرین ده. دا تاسو کولی شئ چې سیکوینس پریسیت ته راسئ، ډي وی پال ته راسئ. دا اولینی دوه استاندارد دي او اخرینی دوه واید سکرین دي. د دو فرق څه شی ده؟ د دو فرق دا ده د استانداردو د سکرین مربع شکل دي. راځم از سیټینګ ته، سیټینګ سیکوینس سیټینګ دا وګورئ پروګرام مانیټور واید سکرین ده. ځکه دا چیرې ستاندارد ته وړم ډي وی پال اولینی ته زه وړم اوکې باندې کلیک وکړم، د ما مانیټور د مربع په شکل باندې کېږي. بیرته ځم سیکوینس سیټینګ واید سکرین زه دلته انتخابوم. وګورئ د ما پروګرام مانیټور بیرته د مستطیل په شکل باندې واوښته چې دا اوس اکثره په ایچ ډي تلویزیونو کې خپرېږي. راځم سیکوینس سیټینګ. که دوستانو دلته یوه مهمه موضوع ده، نو فیلد پروګرسیو سکن او اپر فیلد او لور فیلد. دا څه معنا؟ د فریم د نشراتو کې دوه دانې سیستمونه دي چې یو پروګرسیو ده او دوهم انټرلیس ده. دغه دوه لاندینی سیستمونه دا یو سیستم ده چې د انټرلیس په نامه یادېږي، سرینه یې دا د پروګرسیو سیستم ده. چیرې تاسو راسئ ایچ ډي وي یو ضلعیه آی، چیرې تاسو مخکې دلته انچ ولید هغه غلط و. دا ایچ ډي وي یو ضلعیه انټرلیس ده، یعنی د انټرلیس سیستم او د غلاندینه ایچ ډي وی یو ضلعیه پی دته کې چیرې تاسو ایچ ډي وی یو ضلعیه پکسل ویلې هغه غلط ده. د دې دا ایچ ډي وی یو ضلعیه پروګرسیو ده. اوس اکثره کمپیوټرونه، محوري شبکې او اکثر تلویزیونونه پروګرسیو دي. زه نه وایم چې انټرلیس سیستم نشته، انټرلیس سیستم هم شته، خو زیات شفافیت چې لري هغه پروګرسیو ده. دغه دوه زه تاسو ته په مثال کې زه واضح کوم چې دغه دوه څه رقم ته نشرات کوي. وګورئ دغه اپر فیلد ده سرینه او د لاندې لور فیلد ده. دا د انټرلیس سیستم ده. که چیرې تاسو فرض کړئ چې دا ایچ ډي تصویر ده، ایچ ډي تصویر لوړوالی یو ضلعیه او برې 960 ده. انټرلیس سیستمونه هر یو فریم دوه فیلد دي، یعنی دغه د اول فیلد ده، دا نیمایي فریم ده. وګورئ نیمایي عکس ده چې دا نیمایي د جال په شکل راغلی او دغه دوهم هم یو نیمایي عکس ده یا نیمایي فریم ده چې کله دغه دوه دانې نیمایي سره یو ځای سي یو دانه فریم یا یو عکس پوره کوي. په اپر فیلد کې دا خطونه له اول نه شروع کیږي، داسې پوره کیږي، بیا راځي دوهم خط پرېږدي، دریم خط پوره کوي، بیا څلورم خط پرېږدي، پنځم خط پوره کوي، بیا شپږم خط پرېږدي، اووم پوره کوي. په همدې شکل باندې تر اخره پورې تر یو زر اتیاوو پورې تاق خطونه پوره کوي. دې ته چې وایي اپر فیلد د جال په شکل باندې راځي. او په لور فیلد کې بیا څه رقم ده؟ جفت خطونه نه شروع کیږي، یعنی له دوم خط نه شروع کیږي، یعنی دلته خط چې خالی و دوم دلته پوره کیږي، ورته دوم نه شروع کیږي، بیا ځي څلورم ته، هغه
څلورم چې دلته خالی و دلته پوره کیږي، بیا پنځم پرېږدي ځي شپږم ته، بیا اووم پرېږدي ځي اتم ته. په همدې شکل باندې تر اخره پورې جفت خطونه، یعنی هغه جفت خطونه چې دلته خالی و دلته ورته پوره کیږي. دا په یوه ثانیه کې د پال په سیستم کې 25 ځله دغه دوه دانې نیمایي فریمونه سره یوځای کیږي او نشریږي. دې ته وایي د انټرلیس سیستم. پخوا په دغه انالوګ په سیستمو کې به تاسو که چیرې یو فلم کته چې کله به تالنده راغله، باران به راغی، د ټلویزیون صفحه به جال جال بسوله، دغه جالونه وو. دا د انټرلیس سیستم جالونه به وو. نو دا و د انټرلیس سیستم. که اوس که چیرې تاسو وایئ پروګرسیو سیستم سره رقم ته، د پروګرسیو سیستم ساده ده. اول خط پوره کوي، بیا ځي دوم خط پوره کوي، بیا ځي دریم، څلورم، پنځم، اخره پورې. یعنی په یوه ثانیه کې 25 ځله اول خط نه شروع تر اخره پورې دا پوره کیږي د پال په سیستم کې. دې ته وایي بیا پروګرسیو سیستم. اوس مو سر په خلاص وسي انټرلیس سیستم سره رقم ته ده او پروګرسیو سیستم سره رقم ته ده. راځو بیرته خپل درس ته. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د اپر فیلډ، لاور فیلډ یا انټرلیس سیستم او د پروګرسیو سیستم دا په ډیر جزئیات تاسو مطالعه کړئ، نو تاسو کولی شئ چې د ژورنالیزم د ښوونځي د رادیو ټلویزیون د څانګې د ټلویزیون مربوطه چپټر کې دا مطالعه کړئ. بیا تاسو هلته زیات مثالونه یې ګورئ، تاریخچه یې ګورئ، هر څه یې ګورئ. بیرته راځو خپل درس ته. کله تاسو غواړئ خپل ویډیو مو د پروګرسیو سیستم ولري، په اولینی به کلیک کوئ، او که چیرې تاسو غواړئ انټرلیس سیستم ولري، دغه لاندې دوو کې به انتخابوئ. که چیرې تاسو غواړئ خپل فرېمونه مو له جفتو خطونو نه شروع سي، لاور فیلډ به انتخابوئ، او که چیرې غواړئ له طاقو خطونو نه شروع سي، اپر فیلډ به انتخابوئ. که اوس راځو ډسپلی فارمټ ته. موږ او تاسو اکثره ټول له ټایم کوډ نه کار اخلو، یعنی چې کله د پال په سیستم کې 25 فرېمه پوره سي، یوه ثانیه باید جوړه کړي. فیټ پلس فرېمز 14 ملي متره او فیټ پلس فرېمز 35 ملي متره. دا چې شی ده هغه د سینمایي فلمونو د کمرو لینزونه دي. 14 ملي متري دي او 35 ملي متري دي. په 14 ملي متري کې چې کله 40 فرېمه سره یو ځای سي یو فیټ جوړیږي. تاسو اوس ښیم فیټ پلس فرېمز 14 ملي متره باندې کلیک کوم. اوکې وګورئ دوستانو، دغه د ټایم کوډ صفحه د ما تغییر سوله. د اولینی ته فریم وای او دغه دوهمي ته فیټ وای. راځم زه خپل ویډیو پلی کوم، بیرته شاته ځم. وګورئ دوستانو دلته 9 فرېمه دي. چې کله زه یو فریم مخته لاړ سم، یعنی 40 سي، دلته یو فیټ پوره کیږي. ومولیدل 40 فرېمه چې کله پوره سوله دلته یو فیټ جوړ سه. بیرته راځم سیکوینس سیټینګ او فیټ پلس فرېمز 35 ملي متره. دا څه معنی ده؟ چې کله 14 فرېمونه سره یو ځای سي یو فیټ جوړي. په دې باندې زه کلیک کوم. اوکې بیرته ځم شاته. وګورئ دوستانو دلته 15 فرېمه پوره سوله. چې کله زه یو فریم مخته لاړ سم، چې کله 14 کیږي دلته 2 فیټه پوره کیږي. زه دا ویډیو بیرته شاته راولم. یو فریم زه مخته ځم، 10 11 12 13 14 15 14 چې کله کیږي یو فیټ پوره کیږي. وملې د دوستانو دا فرق و. بیرته راځم سیکوینس سیټینګ فرېمز. که چیرې غواړئ خپله ویډیو مو فریم په فریم باندې په ټایم لاین کې نشر سي، په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ. وګورئ دوستانو دلته فقط فرېمونه ښودل کیږي په دې حصه کې. نو دونه موږ او تاسو اکثره زیات کار نه اخلو، موږ او تاسو د څه نه کار اخلو؟ د ټایم کوډ نه. راځو 25 فریم ټایم کوډ دې باندې کلیک کړو. دا د موږ او تاسو معمولی ټایم لاین ده. بیرته راځو د ویډیو نه خلاص ولو. په آډیو کې سامپل ریټ یې موږ همیشه 48,000 هرتز انتخابو او آډیو سامپل انتخابو. دا هم د پال د سیستم تنظیمات دي چې دا د پال د سیستم ستاندرد ده. موږ تاسو تغییرات کې نشو راوستلی. که چیرې غواړو یو پریسیټ جوړ کړو، مثلا د ټیک ټاک ویډیوګانو لپاره یا د انستګرام یا د فیسبوک، نو موږ تاسو به څه کوو؟ په کسټم باندې به کلیک کړو. دلته موږ تاسو کولی شو تغییرات راولو. اوس راځو دغه ماکسیمم بیت ډیپ څه معنی او ماکسیمم رندر کوالټي څه معنی او composite in linear color requires GPU acceleration or max render quality دا څه معنی؟ د هر یو ویډیو فارمټ ځان ته شفافیت او یا د رنګونو د لوړوالي درجې لري. د اډوبي پریمیر پروګرام په عادي توګه باندې په عادي شکل باندې تاسو ته ویډیو ته مو هغه لوړ شفافیت غوره کوي. که چیرې تاسو خپل ویډیو کې ډیر تاسو پروژه ډیره ثقیله وي، په خپل ویډیو کې مو ډیر ترانسپیرنت ویډیوګان استعمال کړي وي، ګرافیکي کارونه مو سرته رسولي وي، نو تاسو به بیا شي کوئ له ماکسیمم بیت ډیپ نه به کار اخلئ. د رنګونو هغه شفافیت لوړه درجه ورته غوره کوي. ماکسیمم رندر کوالټي کله تاسو غواړئ چې خپل رندر مو په ډېره ښه اعلی درجه باندې سرته ورسیږي، تاسو باید شي کوئ ماکسیمم رندر کوالټي باندې کلیک کوئ. دغه دوه تاسو کولی شئ چې په ایکسپورټ کې هم چک کړئ. راځو فایل ایکسپورټ میډیا.
وګورئ use maximum render quality دلته هم شته د لاندې راځم کته render at maximum depth دلته هم شته دغه دوه هلته هم دلته هم شته چیرې هغه هلته مو نه وي چک کړي تاسو بیا کولی شئ چې دلته هم چک اوس راځو composite in linear color requires GPU acceleration or max render quality دا څه معنا رنګونو مربوطیږي د رنګونو په شفافیت پورې اړه لري مثلا دلته د ما دوه دانې ټایټلونه دي یو ټایټل مې په شین رنګ ده اولینی دلته اخره ته راځم د شفافیت صفر کوم یا اپسیټي ز صفر کوم دوهم سور رنګ لري د سور رنګ او د آبی رنګ منځنۍ نقطه ویني تاسو بانجانی په شکل ده یا د بنفش په شکل ده که زه چیرې راسم سیکوینس ده سیکوینس سیټینګ دا composite in linear color دا از لټیک مارک نه وباسم رنگ کې تغییر راځي لږ زر شفافیت کمیږي زه اوکی باندې کلیک کوم وملیده دوستان دغه فرق هیڅ خاص کوم کمال نه لري سیکوینس سیټینګ باندې بیرته کلیک کوم دا هغه وخت کار کوي چې تاسو د کمپیوټر سیستم مو ګرافیک کارت ولري او چیرې ګرافیک کارت یا نه لري بیا تاسو به چی کوئ ماکسیمم رندر کوالیټي باندې کلیک کوئ هماغه کار تاسو سرته رسوي نه دلته لیکلي دي require GPU acceleration or max render quality نو تاسو به چی کوئ په max render quality باندې بیا کلیک کوئ دا زه بیرته ټک مارک کوم تاسو بیرته دې صفحې ته وګورئ شفاف اسوله دغه فرق راځو بیرته فایل منو ته نیو سیکوینس سیټینګ چیرې تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک یو ویډیو جوړه کړئ ټلګرام لپاره فیسبوک لپاره یا د نورو صفحو لپاره یو هغه د صفحو تنظیمات تاسو راخلئ یو اندازه تاسو راخلئ دلته واردوي بیا به تاسو چې کوئ سیو پریسیټ باندې کلیک کوئ ځکه چې دا تاسو کومک کوي چې کله دوهم ځل لپاره چې کله تاسو ویډیو جوړوله له پریسیټ نه کار واخلئ هغه تنظیمات مخکې نه تاسو ذخیره کړي وي تاسو بیا مجبور نه شئ هغه تنظیمات بیرته تاسو وارد یا وخت هم ځای شي دا تنظیمات مو ورکړ د مثال په توګه باندې سیو پریسیټ باندې زه کلیک کوم نوم ورکوم ټیک ټاک ډسکرپشن کې هم ورته معلومات لیکم اوکې باندې کلیک کوم دلته اوس ماته پریسیټو کې راځي وګورئ دوستانو دغه د کستم کې ټیک ټاک نو د دوهم ځل لپاره چې کله ما اوښتل د ټیک ټاک لپاره ویډیوګانې جوړوم د ټیک ټاک پریسیټ باندې زه کلیک کوم اوکې کوم نو وخت مې نه ضایع کېږي مخکې نه ما خپل تنظیمات جوړ کړي دي راځو سیټینګ ته دونه خلاصولو راځو ټریکس دا ټریکس څه معنا نو زه په خپل سیکوینس کې څو ټرکونه لرم 3 ټرکونه د ویډیو لرم او 3 ټرکونه د اډیو یا د غږ لرم ویډیو 3 دا یو ټرک ده دلته په خاطر کې ورته مشخصه کاری ویډیو 2 دا دویم ټرک ده ویډیو 1 دا دریم ټرک ده که مثلا دلته د ما ویډیوګانې له 3 نه زیاتې سي 4 5 شپږ نو زه به بیا څه کوم ټرکونه به ورته زیاتوم او دغه لاندې هم د اډیو ټرکونه دي A1 معنی اډیو ټرک 1 اډیو ټرک 2 اډیو ټرک 3 مثلا که چیرې غواړم د ما د ویډیو ټرکونه 15 وي په ویډیو ټرکس باندې زه کلیک کوم 15 او د غږونو ټرکونه زه غواړم چې دا 15 سي وڅو دي 3 دي 4 15 دغه شکل باندې کله اوکې مې کړه وګورئ دوستانو دغه د ټیک ټاک د صفحې سایز هم ماته جوړ سو او ټرکونه یې په دغه شکل باندې جوړ سوله چې 15 ټرکه د ویډیو دي او 15 ټرکه د غږونو سول وګورئ دوستانو دا د موږ پخوانۍ صفحه دغه شکل او د ټیک ټاک تاسو پیږئ په دغه رقم ته شکل باندې ویډیوګانې د ټیک ټاک راځو بیرته سیکوینس په ټرکو خو پوسولو VR ویډیو څه معنا دا ورچوال ریالټي معنا ورکوي چې تاسو کله د کابل ښار ځینو پارکور ته لاړ شئ نو دغه 3D عینکې هلته هم شته چې په دې کې 3D ګیمونه تاسو کولی شئ 3D صحنې تاسو لیدای شئ نو هغه صحنې یا ګیمونه که چیرې تاسو غواړئ پریمیر ته راوړئ او لغه نه یوه ویډیو جوړه کړئ نو خپل دستګاه به دلته وصلوئ زه خپله 3D عینکې نه لرم که چیرې درلودی مې حتما مې وصلولې نو تاسو مې ښودلی شئ څه رقم ته کارېږي دا د سیکوینس درس دلته یو موضوع پاتې ده چې زه باید تاسو ته ووایم عکس یا ټایټل په دغه شکل لیدل کېږي دغه شکلونه د عکس یا د ټایټل دي دې ته مو فکر وي دغه د اول د غږ علامه ده او د شاتنۍ د ویډیو علامه ده یعنی دا هم غږ لري هم ویډیو لري راځم لاندې دا د سیکوینس علامه ده 4HD سیکوینس 4 سیکوینس 13
دا د سیکوینس علامې دي. لازم لاندې دا فقط ویډیو د غږ نه لري او دا هم فقط غږ ده ویډیو نه لري. په دغه شکل باندې ښودل کېږي او دا لاندې غږ او ویډیو ده. دوستانو دا و د موږ او تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي وي او دا ویډیو مو خوښه سوي وي. شیر دا ویډیو مو خوښه سوي دا ویډیو سره لایک کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما تاسو پوښتنو ته جواب وایم. او که چیرې هم تاسو غواړئ چې ماته مسیج وکړئ تاسو کولی شئ چې د ما د فیسبوک صفحې پتنګ میډیا ته ورسئ. هلته ماته مسیج وکړئ. زه حتما د تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دوستانو که چیرې تاسو د ما د ویډیوګانو نه مو حتی یوه دانه نوې موضوع زده کړي وي د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې چې پوه سم د ما د زحمتونه بې ځایه نه ځي او ما هم خپل ولس ته مې خدمت کړی وي. دوستان دا ویډیو موږ تاسو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي او دا ویډیو مو خوښ شوي. چې دا ویډیو مو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ او چې کومه پوښتنه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ. زه حتما تاسو پوښتنو ته جواب وایم. دوستانو که چیرې د ما د ویډیوګانو نه مو حتی یوه دانه نوې موضوع زده کړي وي نو د ما د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ څو پورې زه پوه شم چې د ما د زحمتونه بې ځایه نه ځي. تر بیا په مخه مو ګلنه. اللهم